په یو حدیث کې یو دم راغلی دی او هغه دم چې دی د هر قسمه بیمارۍ دپاره دم دی. هر قسمه بیماري چې چاته لګېدلې او په هر قسمه بیمارۍ کې څوک مبتلا وي، اگر که هغه بیماري لا علاجه شوي ولې نه او دا سړی د خپل ژوند نه ناامیده شوی ولې نه او د دغه دم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې نه بهترین دم نشته. او دا حدیث په کنز العمال کې دی. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل زه ناجوړه شوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خواله راغلی تفوس دپاره او درې ځلې په ما باندې دا دم واچو چې بسم الله الرحمن الرحیم اعوذک بالله الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما تجد. بیا وایي چې کله نبي صلی الله علیه وسلم په ما باندې دا دم واړته او نبي صلی الله علیه وسلم واپس روانېده وی ما ته وویله چې دا دم په ځان باندې اچوه ځکه د دې په شان پیدمن او بهترین بل دم نشته. یو بل روایت کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کله چې نبي صلی الله علیه وسلم به د یو بیمار خواله ورغلی او په هغه باندې به یې دم اچو نو نبي صلی الله علیه وسلم به پرې دا دم اچو چې امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت. نو دا دم هم بهترین دم